او جمعې په ورځ هره ورځ د سنتو اهتمام کوئ. ښه دا یوه خبره مې ځان سره ولیکئ چې کوم سړی سنت نه کوي د ده به فرض نیمګړي. ښه د ده به فرض مکملېدی نه شي. د ده فرض مکمل نه دي چې کوم سړی سنت نه کوي. د ده فرض به ناقص نیمګړي مه کوه سنت. ښه دا فرض به درله الله تلې ته وخیږي او دا به نیمګړي راوخي. وایي به نور ورسره څه شته؟ وایي چې ده خو سنت کړي نه دي. دا سنت معمولی عمل مګڼئ. دا معمولی عمل مګڼئ. کشرانو تاسو ته وایم، مشرانو تاسو ته وایم، نن هم بچي سنت پرېږدي. یاد ساته مشره سبا به د جمعې مونځ پرېږدي. او به نن سنت پرېږدي او سبا فرض پرېږدي. ښه د بچو هم نګراني کوئ. وایي ما مخکې به په جومات کې سنت بچي پرېږدي او د جومات غر شي چې سلام وګرځول شي خلک په ودانګي الله اکبر. کدا ته نن مړ شي او نن د قبر کې کی تپوس شي چې پیغمبر دې څوک ته وایي نه ویرس تا خو نن سنت نه دي کړي. ته څنګه دعوه کوي چې زما پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ ټول د انبیاو په سنتو باندې روان، مونږ د خیر خواهۍ په بنیاد لګیا یو. ښه چا سره زد نشته، عناد نشته. یو سړی د بیان تارګټ نه دی. خدای دې نه کړي چې مونږ د بیان تارګټ تاسو وګرځو. ښه ستاسو به ګیره نه یو شاید چې زمونږ نه الله ته ډېر خوښ یې. ښه زمونږ نه به الله ته ګیره بدیم نه یو پګړی بدیم نه یو زمونږ نه به الله ته ډېر خوښ دا هېڅ پته نه لګي. ښه زمونږ محترم یې، نه در باندې بړاسو باسو، نه در باندې تقریر پیټ کو. خو د الله د رضا دپاره قسم په الله چې خیر خوام یو، قسم په الله چې خیر خوام نیغه لار درته ښیو. سبا به نه دا دوستان خلاص کی، نه بم بیبي خلاص کی او نه بم بچی خلاصولی شي. یا الله مونږ ټولو نه رضا شي. یا الله زمونږ په ټولو مخونو باندې یا الله د انبیاء کرامو دا سنت زمونږ په مخونو راولي. خدایه چې مرګ راولي چې د اوږدي ګیرې راته په دې سینه باندې پرتي. خدایه چې غسل راله راکي او دې ګیرو کې د غسل د اوبه پرتي او دا ګیرې راته په سینو پرتي. خدا د دې ګیرو سره م قبر ته کوز کې. خدای مونږ بې ګیرو م قبر ته مه کوزئ. خدایه مونږ له په لنډو ګیرو کې مرګ مه راولې. خدایه او مه راله بې ګیرو مرګ راولې. خدایه چې ځان ته م کله غواړې خدایه نو په اوږدو ګیرو کې م ځان ته وغواړه. یو عالم لیکلی دی وی ملګري مې حفظ وکړو د قرآنو 90 سال عمر یو چې قرآن یاد کړو، لس کم سل کال مې ډېر بختورو 80 کال غیر حافظ ګرځېدلی و او چې الله سره د ملاقات ټیم راغی نو الله حافظ کو. خدایه مونږ ته چې کله مرګ راولي خدایه اولم پاک کې. خدایه مونږ پاک ځان ته وغواړې. خدایه مونږ په اوږدو ګیرو کې ځان ته وغواړې. یا الله خیره خاتمه په ایمان. یا الله دې سنتو ته د دې خلکو د زړونه سپین کې. خدای د سنتو سره مینه پیدا کې. خدای د امام الانبیا مینه دې اړه ته کوزه کې. خدای چې بیا د سنت نه پرېږدي. خدای زمونږ د سنتو سره مینه پیدا کې. مونږ د پیغمبر په لار روان کې. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم.